څنګه په مختلفو طریقو کولی شو وایو زه په کور کې نه یم یا زه بهر یم. نو په دې لنډه ویډیو کې موږ هغه وایو. I'm out now. I'm out now. زه اوس بهر یم. زه اوس بهر یم. کله څوک درته وایي چېرته یې یا په کور کې یې که نه ته ورته وایي I'm out now. زه اوس بهر یم. I'm somewhere else. I'm somewhere else. زه بل ځای کې یم. somewhere else یعنی بل ځای. I'm somewhere else. زه بل ځای کې یم. I'm leaving now. I'm leaving now. زه اوس ځم یعنی زه اوس روان یم. زه اوځم. I'm leaving now. به زه د یعنی ووتم. موږ ځای ته راوخوړو. دا دی زه ووتم. زه اوس ځم. I'm away from home. I'm away from home. زه له کوره لرې یم. معنا دا ورکوي چې زه کور کې نه یم. I'm away from home. زه له کوره لرې یم. ټولې نه کامن او ډېرې استعمالېدونکې جملې بیا دا دي چې کومې ډېرې استعمالیږي. I'm not at home. I'm not at home. زه په کور کې نه یم. ډایرکټلی ورته ویلی شي I'm not at home. زه په کور کې نه یم. I'm outside. I'm outside. زه بهر یم. I'm outside. زه بهر یم. I'm gone somewhere. I'm gone somewhere. زه چېرته تللی یم. چې ته یو ځای ته روان شوی تللی یې ته ورته وایي I'm gone somewhere. لنډه کې داسې ویل کېږي. زه چېرته تللی یم. او یا هم I'm not around. I'm not around. زه دلته نه یم. around معنا یعنې زه خواوشا نه یم. د کور سره خواوشا کې نه یم. وته یم چېرته تللی یم. I'm not around. زه دلته نه یم. نو دا وي کامن جملې عام چې کوم استعمالیږي چې یو چا ته وایي زه کور کې نه یم یا زه بل ځای کې یم.